خبره زړه ته کوزه کوي په حیثیت ورور درته دا وایم د نظر حفاظت کوئ د خپلې سترګې د خپل نظر کنټرول کوي مه ګورئ په دې باندې هغه څه ته چې الله پرې ناراضه کېږي ګوره دا سترګې موږ له الله راکړي دي که زه اوس دا قلم راوالم او تاسو کې یو کس له ورکړم چې دا پین واله زما طرف نه تحفه او دی بیا راولګي په دې قلم باندې په یو پاڼه باندې ما ته کنځلې ولیکي په ما پسې بدې ردې وي زه به څومره خفه شم چې ګوره ما وله قلم ورکړو ویې کړو دا چې قلم یې راواغستو ما پسې بې کنځلې ولیکلې ښه کاري وکړو که بد کاري وکړو بد کاري وکړو دا سترګې الله ما او تا له راکړي دي ما او تا پرې هغه څه وکړو چې د څه نه الله منع کړي وو دا موږ د الله سره وفاداري وکړه که بې وفایي مو وکړه بې وفایي مو وکړه دا سترګې کنټرول کړي او ګوره که موږ دا وایو که نه چې نه زه چې دا موبایل کله ګورم زه د شپې یم ځان له ګورم یا زه طلایي کې پروت یم یا زه خو ګاډي کې یم یا زه کمره کې یم الا یعلم من خلق کوم رب چې دا مخلوق پیدا کړی دی هغه به نه پوه هغه ته نه ویني هغه رب چې د هغه په باره کې قرآن کې ځای په ځای دا خبره راغلې ده علیم بذات الصدور په زړونو باندې د زړونو ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه دا نفس چې تا ته کومې وسوسې راچي که نه زړه کې چې کوم خیالات اوړي راوړي الله رب العزت په دې پوه دی ستا په دې کار به نه پوه دا به ورته نه پته چې ته څه ګورې او څه کوې او څه نه کوې دې نه به نه خبره د شپې تیرې به تا د الله نه پټ کړي کمبل به تا د الله نه پټ کړي د کمرې دا څلور دیوالونه به تا د الله نه پټ کړي یا که ته ځان پسې ور را بند کړي یا کړکۍ بنده کړي نو ته به د الله نه پټ شي الله نه به پناه شي دې ته سوچ وګوره زموږ رب موږ ته ګوري او چې دا خبره دې مخې ته زما د نږدې ورځ کې زما خواله یو ملګری راغی یو ځوان هلک او زه د دې سړي صفت کوم چې لا دومره احساس یې شتي ما پسې راغی زما یو سوال له ما کوه که نه سوال وایي نه لږ سیټ ته نو ما ورته ویل لکه دین مسله ده بیانه کوي نه نه لږ سیټ ته چې سیټ ته ورولو هغه په ژړا شو ما خیر خو دې مسله څه ده وایي مسله دا دی چې د نظر د دې ګناه نه وایي نشم قرارېدی څو پیري مو قسم کړی دی چې بیا به نه ګورم داسې څه چې الله پرې ناراضه کي بیا وګورم چې دا به زه څه وکړم هغه ته ما ډېرې خبرې ذکر کړي یو مې ورته دا ذکر کړه چې هر وخت دا خبره مخې ته ساته چې الله ماته ګوري هر وخت او سورة العلق کې دا آیت دی یاره که دا آیت ما ورته صحیح یاد کو که نه او مخامخ هم ځان ته ساتو موږ باید دې ګناهونه ځان وساتو ألم يعلم بأن الله يرى الله وی دته ولې پته نه و چې الله ورته ګوري څه که چېرته دا خبره ما ورته مخې ته کړې که چې ولې تا ته دا پته نه شي چې الله تا ته ګوري زه تا نه تپوس وکړم څه او ته ما نه تپوس وکړې چې ولې تا ته دا پته نه شي چې الله تا ته ګوري که دا مخلوق موږ ته ګوري موږ ګناه نه کوو ځکه چې د مخلوق قدر کوو یاره حیا چې کوو نو دغه الله د دې حیا لایق نه دی چې موږ ته یې وکړو د دې قدر لایق نه دی چې موږ ته هغه قدر وکړو او ځکه الله د منافقانو دا صفت په سورة النساء کې ذکر کړی یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم دا خلق دا منافقان ځان پټي یو معنی دا منافقان یریږي دا بله معنی پکې ده دا منافقان شرمیږي یستخفون من الناس دا بله معنی د خلکو نه او حیا نه کوي د هغه الله نه کوم الله چې هر وخت دوی ایني او هر وخت د دوی اوري د الله قدر کوئ مخې ته همیشه دا خبره ساتئ چې زما رب ماته ګوري او هغه رب راته ګوري چا چې پیدا کړی یم هغه رب راته ګوري چې د چا بندګي کو هغه رب راته ګوري چې د هر څه ماله راکړي دي هغه ماته وایي دا کار مه کوه معمولي کیمره لګېدلي والله چې داسې د دې بعضو دا رنګ تک زیړ شي او رپېده پرې راشي وي دلته حکومت کیمره لګولې چې سپیډ ووایي مخالفه ورکړي ښه مخالفه دې واغسته جرمانه دې واغسته کومه دنیا و بل طرف واوړي خو الله رب العزت چې د عیني او د هر څه نوټ کوي او کرامن کاتبین دي او په هغه ورځ به څه کوو ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قیامت برد الله عمل نامه بدی چې کولا وکړي شي، مجرمان بچي وي یا ویلتنا هاي تبعید زمون دپاره ویلی ما لهذا الكتاب، دی کتاب لسی چل شوی، دی عمل نامې لسی چل شوی، دی عمل نامې خو نه وړه پرېښودي او نه یې ګټه پرېښودي، ټولې خبرې پکې دننه دي. او ځکه الله وایي ولا یظلم ربک احدا، زه ګوره چا سره وایي ظلم نه کوم، هسې چې دې کړي دي هغه پکې دي. ته دا غواړې چې په عملنامه کې ستا دا ګناهونه راشي؟ که ته وایې چې زه پټ ګناهونه کوم، دا پټ د مخ